لزند وروسته امریکا د اشرف غنی په حق له مهم اعتراف وکړ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. امریکا د اشرف غنی په حق له یو مهم اعتراف وکړ. د امریکا د دفاع وزیر د غنی لخوا د غلا شویو پیسو په اړه معلومات نه لري. د امریکا د دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ په سنا مجلس کې د ځواکونو د ایستلو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي وویل چې د پخواني ولسمشر غنی لخوا د وړل شویو پیسو په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. نوموړي وویل چې محمد اشرف غنی به دا پیسې وړي وي یا نه، دوی معلومات نه لري. د امریکا دفاع وزیر وویل د امریکا پوز په دې اند چې محمد اشرف غنی پخوانی ولسمشر په لوړ ګمان اوس هم په متحده عربي امارات کې اوسي. اسټین وویل وروستي معلومات چې ترلاسه کړي مې دي دا دي چې اشرف غنی لا هم په امارات کې اوسي او د ښاغلي غنی له لوري د تښتول شویو پیسو په اړه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نه لري. د پینټاګون رئیس وویل چې د امریکا پوز د پخواني ولسمشر لخوا د پیسو ایستلو په تړاو هیڅ مدرک نه لري. د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د ښاغلي غنی په تړاو مسله دې د ملګرو ملتونو لخوا وڅېړل سي. محمد اشرف غنی چې وړاندې له دې له ولسمشرۍ ګوښه او له هېواده وتلی دی، د میلیونونو ډالرو د سرقت موضوع یې په کلکه رد کړې ده. نوموړي وویل چې هر ډول رسمي څېړنو لپاره چې د ملګرو ملتونو یا بل مناسب بنسټ له لوري وي حاضر دی تر څو د خپلو خبرو صحت تایید کړي. وروسته له هغه چې امریکا سږ کال پسرلي له افغانستان څخه د وتلو پرېکړې خبر ورکړ، طالبان په ټول افغانستان کې پراخ عملیات پیل کړ. د اګست پر 15 ولسمشر غني هېواد پرېښود او طالبان له جنګ پرته کابل ته دننه سول. د ویډیو له کتلو مو ډېره مننه. که مو ویډیو خوښ شوي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.